راځه هو دلته کېنه رنویره هغه بابو چې د ګوري لپاره کومې ګاڼې تیارې کړي واشه هغه هم راوړه اوهو فالګوني ورندارې وګوره بابو زما د ګوري لپاره څومره شیان تیارې کړي دي ما هېڅکله هم داسې فکر نه و کړی چې بې یتیمې نجلۍ ته به څوک دومره جیز ورکړي. ته څه فکر کوې مادوي چې دا ټول کارونه بابو درته کړي؟ مادوي دا خو زما خاوند درته درکړي. هغه ستا خاوند نشته که نه؟ د همدې لپاره یې ته هېروې خو هېڅ خبره هم نه ده. که ستا لور له دې کور نه جذبې نه سي نو له کوم ځای نه به یې ویسي؟ هر شت خو د هغې د ماما کېدو فرض په سمه توګه پر ځای کړی. ګوري ته خو یې هر څه ورکړل. اوهو خورې زما خاوند دومره ډېرې پیسې ګټي که یو څه یې په تاسو باندې خرڅ کړي نو څه توپیر کوي؟ دا خو د هغه ښه والی دی. هغه وایي که نه مادوي چې خیرات ورکول لومړی په خپلو کېږي. خیرات خو لومړی په خپلو کېږي. فالګوني ګورې ته ډېره ښه خبره وکړه. اوهو لومړی ځل دی چې د هغې فکر له سرو زرو نه لرې شوی او نیکو خبرو ته یې پام شوی. اوس هغه په پیغور ورکولو هم پوه شوی. هغه هم د خپل خاوند د پیسو پیغور. چنچن تا ډېره ښه خبره راته راورسوله. ډېره ښه خبره انګورې. ما خپلو اولادونو ته څه ورکړي دي؟ هر څه چې ورکړي هغه هر شت خو ورکړي که نه؟ ما خو تر اوسه پورې او خدایه زه خو د دې کور مشره یم او زما حق خو له ټولو نه مخکې دی. چنچن ورشه اولادونه لاندې راوغواړه. ورشه هغوی راوغواړه. راځه نو. ټول راغلی دي. څومره ښه ښکارئ چې ټول یو ځای سره ګورم. ګوري خو واده شوي هر څه ورته هر شت ډېر ښه تیار کړي وو خو زه څه حق لرم؟ د کور مشره یم. ستاسو ټولو لپاره مې ډالۍ اخیستې دي. د سرو زرو سکې، هلکانو لپاره ګنپټي او د انګیاندو لپاره مې د لکشمي مجسمه. دا سکې د سپینو زرو په ډېرې مینې سره جوړې شوي دي. نن داسې کې ارشد زوی ته مې ورکوم. واخله زویه خوشحاله اوسې. آها تنبوز که د خدای له برکته په کور کې د خدای له برکته. اوهو بدماشه خدای دې وساته. اوهو زما شهزادګۍ. اوهو ته مې په خو ته مه کته کېږه. او زما خدایه ایشاني زما خو هېر شو. ستا لپاره خو مې څه نه ده راخیستې. اوهو ته خو په دې کور کې نه یې زېږېدلې خو ما وبخه لورې ځکه چې ما خو ته خپله لمسۍ وګڼلې او د باندې خلکو ته مو نه دي ویلي چې ته د کوم بل چا لور یې. هغه داسې ده د دې شه واده به کومې لویې کورنۍ کې کوو که نه؟ هغه خو به تا ته خور وایي که نه؟ او دا زموږ د کورنۍ روزنه هم ده او دود او دستوره دا چې لور د هر چا وي خو لور آخر د زوی لور وي که نه؟ اوهو ته خو د دې کور نازولی یې. ته خو ډېره ځانګړې یې ګرانې. تا ته خو زه د سرو زرو سکه درکوم. زما زوی په یوازې ځان دومره زیار باسي د دې کور لپاره دومره پیسې ګټي ما له هغه نه زده کړي. خیرات ورکول خو په خپلو باندې پیلېږي. ګوره که ته د ارشد لور هم نه یې خو بیا هم هغه ستا لپاره څومره کارونه کوي. هېڅکله یې ته پردی نه یې ګڼلی. هېڅکله یې دا احساس نه دی درکړی چې هغه تا ته خیرات درکوي. دا ته څنګه خبرې کوې بابو؟
ایشانی زما لور ده. ګوره ما خو همدا خبره وکړه، همدا خو مې ور زده کړي ما خپلو بچیانو ته. او دا زموږ د کورنۍ دود او دستور هم دی. واخله. څومره ورباندې خفه شي، لورګانې خو د پردیو کورونو وي. مورې په سرو سترګو ژړېږي، لورې خوشحاله په زړه ګوړې ماتوي. ته خپه یې؟ نه خپه خو یې؟ هسې ما ستا د زړه خوشحالولو لپاره یو څه راوړي دي. رنویره له دې ځای نه لاړ شه هیله کوم. که ته دا وګورې که نه نو ستا حالت به بالکل بدل شي. ښه نو وښایه. دا واخله. دوه راګني درې دا ټول څومره خراب فلمونه دي. دا ته څه کوې رنویره؟ دا ټول خراب فلمونه او دا څه کوې ته رنویره؟ اوهو دا خو د زړه خوشحالولو لپاره تر ټولو ښه کار. زه تل همدا کار کوم. تا ته خو مې ویلي وو که نه؟ ته هم همدا وکړه. ته څومره سپک نظر لرې رنویره. پلار ته مې وایم چې ته ما ته داسې فلمونه ښایې چې زړه دې خوشحاله شو. مخکې خفه وې او اوس راباندې غوسه کوې. تل همداسې په هر چا باندې غوسه کېږه. ایشه رنویره ته ولې دلته راغلې؟ ولې راغلم؟ اوهو دومره ښه موسم دی، د همدې لپاره راغلم. ایشانې ته ولې دومره اندېښنه کوې؟ پرېږده که نه. اوهو موږ به تل د دې کورنۍ لپاره پردي اوسو. اوس وګوره که نه زه د موټروان زوی یم او ته هغه د فالګونې مور لور. زما مقصد د دې کور نه یې، نو د هغوی لپاره به تل پردي اوسو که نه. مګر موږ خو د یو بل خپل یو که نه. زه چې کله دلته راغلی وم نو د خپل پلار سره راغلی وم او ته د خپلې مور سره. نو موټا پلار جان مونږه دواړه خپل کړو. نو د همدې خپلوۍ له مخې زموږ ترمنځ کومه اړیکه شته که نه؟ همداسې نه ده؟ یوه بله اړیکه خو هم ده که نه؟ کومه اړیکه؟ د مینې اړیکه. هماغه مینه چې زموږ دواړه په زړونو کې ده. رنویره ما ستا په سترګو کې هماغه مینه لیدلې ده، ستا په زړه کې مې لیدلې. هماغه مینه چې زما په سترګو کې ده، کومه چې زما په زړه کې ده، ستا له هرې خبرې نه ښکاري. او زما خبرونه موږ دواړه ډېره مینه کوو که نه؟ له خپل پلار سره کیدای شي چې له ټولو نه ډېره. همداسې نه ده؟ هو همداسې خو ده که نه. ته همداسې خبرې کوې او زه هیڅ خبرې نه کوم. ایشانې ته پوهېږې که نه ته باید هېڅکله ونه ژاړې. ولې؟ ځکه پوه شه چې زما اوښکې نه خوښېږي. تمثیل کوونکیه
رنویرا باران اورېږي. ایشانی ورځې دي دا د لیونتوب ورځې دي چې په تا راغلي دي. اوه پخیر راغلی زما خو بدبخت ویښ شو. چنچن زما لپاره یوه پیاله چای راوړه او د فالګوني لپاره قهوه راوړه. ورشه ورته رای وړه. ایشانی تا سره څه بد کړي دي چې د ټولو په مخ کې دي دومره ګرانه ډالۍ ورکړه او ټولو ته دومره سپکه وښودله؟ اوهو ایشانی ما ته هیڅ نه دی ویلي. لکه څنګه چې مدوي درته هیڅ هم نه دی ویلي، خو تا بیا هم هغه ټولو ته کمه وښودله. نو بیا ما هم ایشانی ټولو ته سپکه کړه. زموږ حساب برابر شو. هغه په انګریزي ژبه کې وایي د څپېړې خرچ په سوک ترې واخلئ. ته په خپله لور باندې ډېره خفه شوې. نو زه به مې په لور باندې نه خفه کېږم. همدا خبره ده که نه؟ ستا هره خبره هېرېږي فالګوني. ستا دا هم هېر شوي چې زه د دې کور تر ټوله مشره یم. خو نه، اوهو همدا پرون خو ته دې کور ته راغلي. او اوس په نوي موډل موټرونو کې هم ګرځې، سودا اخیستو پسې وځې، په لویو مارکیټو کې، او هغه څه وایي په ایچ ډي تلویزیون کې فلم ګوري. د دې لپاره ته فکر کوې چې لویه شوې؟ یوه خبره په یاد ولره فالګوني، چې ستا له څو خبرو نه د پخلنځي په سیاست باندې له تا نه ډېره زه ښه پوهېږم. زما لور ته څه ویلي وو چې تاسو خیرات ورکړی دی؟ دا زکات او دا خیرات ورکولو باندې خو زما کورنۍ له پیړیو را په دې خوا پوهېږي. بابو ته چې څه ویل غواړې که نه، په هغې باندې زه ډېره ښه پوهېدلی شم. هو نو ته خو هوښیاره یې، لیک لوستې ښځه یې، ولې به نه پوهېږي؟ په کومه ژبه چې ته پوهېږي ما په هماغه ژبه در سره خبرې وکړې. دا مه هېروه چې مدوي ستا اندرور ده او دا ستا لور ایچني زما د زوی په خیرات باندې لویه شوې. که نه نو ډېره پخوا به یې رنګ له نړۍ ورک شوی. هغه زما دیشه غوندې زما سکل مسۍ نه ده. دواړه زما خپلې لورګانې دي. خو دیشه زما د هرشت زوی وینه ده. که څه هم هغوی دواړه تا زېږولي دي، خو زما د زوی وینه ده. هغه څه وایي جایزه لوري ده. اوهو ته هیڅ فکر مه کوه. که څه هم د ایشانی په وینه کې د دې کور روزنه نشته، خو د دې کور روزنه دا وایي هغې ته هر څه ورکوي ځکه چې هغه اړتیا لري. اوس خیرات ورکول خو د دې کور په وینه کې ده، د ارشد په وینه کې هم شته. بابو تاسو دا خبره هېروئ. تل د هرشد مورې، خو زه د هغه میرمن یم. د الولو په ویلو ما هغه ویده کړی، خو اوس هغه زما په کوټه کې ویده کېږي که نه؟ د پخلنځي ملکي ستا ده، خو د کوټې ملکي ما ته پرېږده. هسې تا خو به کله دا کیسه اورېدلې وي بابو چې راجا هېڅکله هم د خپلې رانې په خلاف کار نه کوي. هرشده ته خپله مور ولې نه پوهوې؟ ته پوهېږې فالګوني، ته په غوسه کې نور هم ډېره ښکلې ښکارې ګرانې. هرشده تا ته هر څه ټوکې ښکاري؟ نن چې هغې کوم کار وکړه هغه پوهېږم
ایشانی ته د سرو زرو سکه ورکړه او د خیرات ورکولو خبرې وکړه خو ستا خوا که نه شوه که نه ګوره فالګوني بابو له ایشانی نه هیڅ کرکه نه کوي او په دې خبره باندې بابو ډېره ښه پوهېږي چې ایشانی زما د زړه ټوټه ده هرشا د خپل مور نه پیژنې دا چې ما ټول ته سر ټیټی کی هغه له ایشانی سره داسې سلوک کوي د ایشانی په اړه څوک څه وایي زه نشم زغملی درته وایم خبر اوسه آرامه شه ګرانې دومره مه خفه کېږه دا خو ستاسې د خوښې او انګور ترمنځ خبره ده دې کې ما ولې راښکېل کوي او دومره خبرو پسې مه ګرځه اوس دا خبره هیره که سمه ده ته چا سره ډېره مینه کوې ما سره او که خپلې مور سره فالګوني زه د دې نړۍ لومړی نارینه نه یم چې داسې پوښتنه ورنه کېږي سمه ده او د هر سړي ځواب هم دا یو وي چې زه غواړم تشناب ته راشم هرشا د ما تا نه یوه ساده پوښتنه وکړه او ته وایې زه تشناب ته ځم پرېږده نو هرشا ده ته په ما ډېره ګرانه یې فالګوني او زه دا خبره هیڅکله د خپل مور په مخ کې تا ته نشم ویلی پوهه شوې سمه ده هرشا ده زما د پوښتنې ځواب راکړه هرشا ده دا ځل خو هرومرو باید یو کار وکړو اوهو اولادونو تاسو دا ځل هلته ورځئ که چېرته؟ نه اوهو زما ملګری چې دی که نه کتن د هغه زوی سبا ته لویه میلمستیا نیولې ده او تاسو ټولو ته یې بلنه درکړې وایې او رښتیا وایي پلاره رښتیا نو پلاره زه باید سودا اخیستلو ته لاړه شم دغه هیرو میلمستیا لپاره اوف یوې میلمستیا ته ورځئ او دومره خوشحاله هستئ بالکل پلاره ته دا ټول پوکه که نه دوی ټول لیونې شوي دي یوه شیبه د میلمستیا بلنه خو د شپې 10 بجې ته او نه اوس به بابو ته څوک ووایي د بابو له ویده کېدو وروسته او که بابو ته دروغ ووایو دی ورشه یو دوه خو نو څه که نه چې بابو ته به دروغ ووایو دا په دې معنا چې موږ له بابو نه اجازه واخلو بابو نه به اوس څوک اجازه واخلي میلمستیا خو د شپې وروسته له 10 بجو پیلېږي 10 بجو نه وروسته ها خو بابو هغه اوهو ارشده هغه داسې ده چې وروسته له 10 بجو نه میلمستیا پیلېږي بیا څه وخت خلاصېږي خو بابو دا د کتن د زوی میلمستیا ده ستا خو به په یاد وي که نه د چراغ مهتا میلمستیا ده نو ورشئ زه چراغ پیژنم په فیسبوک کې مې عکس لیدلی دی ډېر ښایسته هلک دی مړه شو بابا هم فیسبوک کاروي زه خو همدا نن خپله آی ډي بنده کړم